سلام دوستانو، هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. خوږو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته در وښیم چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې ماوس استعمال کړو، هغه هم د کمپیوټر په شان. دوستانو دغه ماوس تاسو وینئ لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. په دې باندې زه هر کار ترسره کولی شم، په دې باندې زه فیسبوک هم راخلاصولی شم، هر څه کار په دې باندې دوستانو کیږي. میسنجر، واتساپ، هر څه تاسو کولی شئ دوستانو په دغه باندې راخلاص کړئ. نو دوستانو ډېر اسانه طریقه ده، ویډیو تر اخره راسره وګورئ او که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. خو دوستانو تاسو به راشئ خپل موبایل کې د سیټینګ برخې ته. سیټینګ برخې راستل وروسته دوستانو تاسو ته یو اپشن دلته په سیټینګ کې دوستانو راشي، تاسو یې کتلی شئ. دغه اپشن تاسو ته راشي دوستانو، په دغه اپشن باندې تاسو کلیک واخلئ. کله چې دوستانو تاسو په دغه اپشن باندې کلیک واخیستو، دلته به تاسو ته یو بل اپشن راشي، تاسو به راشئ په دغه اپشن. دوستانو وینئ په دغه اپشن باندې تاسو کلیک واخلئ. دوستانو تاسو ته دلته یو اپشن درکوي، دغه اپشن دوستانو تاسو په موبایل کې اپ وي. زه راځم دغه اوس اپ کوم. زه کله چې دوستانو دغه اوس اپ کوم، ما سره ماوس په موبایل کې ختمیږي، کار نه کوي. خو که زه دوستانو راشم دغه اپشن آن کوم، اوس راځم دغه آن کوم، ما سره دوستانو تاسو کتلی شئ ماوس خلاص شو. زه راځم په دغه باندې اوس کلیک اخلم. په دغه کې دوستانو بیخي زیاتې برخې دي چې کولی شو موږ په ډېرې اسانۍ سره خپل موبایل کې ګټه ترې واخلو. خو دلته دوستانو یوه برخه چې دی دغه دی ماوس، دغه د ګوتې نښان دوستانو تاسو کوم وینئ، په دغه باندې چې کلیک واخلئ تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره ماوس استعمال کړئ، هم د کمپیوټر په شان دوستانو. لکه څنګه چې موږ په کمپیوټر کې دغه ماوس کاروو، همدغه باندې تاسو کولی شئ په موبایل کې هم وکاروئ. دلته دوستانو ما ته پورته غشی راکوي، خو تاسو ته به هغه غشی نه ښکاري. دلته دوستانو یو غشی موږ ته راکوي، موږ کولی شو په دې باندې موبایل کې کار وکړو. تاسو کتلی شئ دوستانو دغه غشو باندې چې کلیک اخلئ نو هر کار په تاسو په دغه کې ترسره کولی شئ. که دلته راشئ دوستانو، دلته یو غشی درکوي، تاسو کولی شئ موبایل دې خواته دغه ډبې د فلټرې بوځئ او که راشئ په دغه کلیک واخلئ نو دغې خواته یې بولی شئ. دوستانو تاسو که دغلته کلیک واخلئ دغه ځای کې څخه تاسو کتلی شئ زما موبایل ډبې په فلټرې ښه راړوي. نو دوستانو دغه ډېر خوندور او په زړه پورې اپشن دی په دغه موبایل کې. دوستانو دغلته تاسو کتلی شئ، شاید تاسو ته په سکرین باندې ونه ښکاري، خو تاسو کولی شئ دغه باندې ډېر اسانۍ سره کار وکړئ. کولی شئ سکرین شاټ هم ترې واخلئ، د موبایل ویډیم یې هم پورته کړئ دوستانو. یعنې هر کار په دغه سره ترسره کېږي. ډېره اسانه طریقه ده دوستانو، تاسو کولی شئ ډېر اسانۍ سره ماوس په خپل موبایل کې استعمال کړئ. خو دوستانو که دغه ویډیو مو خوښوي نو ویډیو درسره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ، او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې درسره لایک کوئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کوئ. تر بلې ویډیو په چې زه راځم، د الله په امان.